السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، نن دا د اګست 22مه نیټه ده. راووتلو ملګري وایي چې په سن فرانسیسکو کې ځو یا د ګوګل آفس ته یا د یوټیوب یا د فیسبوک. دلته دیو خپل آفیسونه لري، نو ګورو چې هر ځای ته لاړو، خو د سن فرانسیسکو موسم داسې دی که نه چې بیخي لکه زمونږ د پېښور د دسمبر موسم چې ښکلی موسم دی، ډېر ښکلی موسم دی، ښکلی ښار دی. ښار مې درته وښو، د نن ورځې دغه ویډیوز به شروع کوم، راسره اوسئ. خدای دې وکړي چې دغه ځایونه ستاسو د خوښې وړ وګرځي. او دا زمونږ د هارون شینواری، زما د خوږ ورور قیس شینواري کشر ورور همایون دی، دلته بهار دی. دوی چې چېرته اوسي دا هغه ټاون غوندې دی، ښکلی ځای دی، مزیدار ښکلې علاقه ده. او رخسار ته نن چونکې بلو ټیګ میلاو شو د فیسبوک، نو د فیسبوک شکریه ادا کوو. نه فیسبوک له روان اتل ته رالم، اتل تاله چې دا بلو ټیګ رالم ښه د فیسبوک نه رخسار له دې راواغښتو، اوس تالم رالم زو رخسار په دغه په خوشاله کې شرط مو واغسته. او رخساره نن رخسار له مونږ د فیسبوک نه بلو ټیګ راواغستو، دا شرط هم بلو واغستو کنه منم، او لکه مطلب اظهار خوشحالي، اظهار میاد کو هغه هم راغی، اظهار منظور. نو زو را سره اوسئ. ښه سن فرانسیسکو دې پل ته کوم پل وایي هارونه؟ د پارک سټریټ پارک سټریټ برج. دا یاره ښکلی برج دی، داسې مزیدار یې جوړ کړی دی، د سمندر غاړه ده. دې کې بیا ښه کار بل دا دی چې کله داسې کښتۍ تېرېږي نو دا په منځ داسې ورکېږي، کښتۍ تېرېږي دا واپس بیا خپل ځای له ماشاءالله. په دې سیند کې چې لاندې کښتۍ ځي نو دا کولاو شي. دې سایډ ته ګوره غټ لانچونه دې خوا همداسې سایډ نه راځي، داسې تېرېږي. دا اوس پکې عجیبه خبره وه چې دا کښتۍ په دې سمندر کې ځي نو دا سیند ورته برج ورته کولاو شي. واه واه. نو بس دا خو دیو په ډیټیل سره کار کړی دی که نه، ضرور اوس تاسو ډیټیل درکو دله ښه ډیټیل کار شوی دی. واه نږدې شو، په ټایم میلاو شو دلته، په ټایم میلاو شو دلته مونبی ورته وایي بیچ ته، ډېر ښایسته بیچ دی، خاص چې کله د انور سترګه پرې وځي که نه هافمون بیچ. اتل زه دا پل قید کومه، دا هغه پل خو نه دی فلمونو کې چې راځي، دغه په هغه سیند چې اوږد پل دی رخساره سن مټیو. هغه داسې تللی دی او یو طرف ته بل طرف ته دغه تللی دی، ډېر اوږد پل دی یار. واه واه سن فرانسیسکو او الټا طرف ته مرغو ته وګورئ. یار نو لکه ټول نه، خو لکه مطلب هیډ کوارټر دا دی، خدای هغه څیزونه بیل کړي، یو ځای کې یو سپیشل بلډینګونه بیل، لکه یو شی کانسل کېږي. دا مونږ راغلو د ولسنامې درنو لیدونکو د ګوګل ایریا ته. دا علاقه دلته په ګوګل کې هم په زرګونو خلک کار کوي که نه. ټول لفټ دی
نور دا انټیو کېدای شي یو وخت کې دې علاقې نه هم ګوګل نوم شي نو مساسه ځایونه دی چې دا کوټینه خو چې دا خو بس بالکل اپل نه اپل هم دلته خواوشا دی چې دا بل خار دی هغه ته تللی شو بیا هغه دنه به دغه بهر نه کته شو د دنه خو او هغه ته اپل خار وای اوس کوپټینه ها دا ټول ګوګل او بسونه بسو ګورې د ګوګل والا بسونه هم وي نه دی چې کوم اوریجنل خپل ټایم دی کوپرټینو دا د ګوګل علاقه ده د ګوګل ګوګل کوڅه دا هم ګوګل دی ځای په ځای لګې دی پښتو کې دا ګوګل څه ته وایي سړه ته ګوګل شي ګوګل دا خو خیر هم دغه شی دی یاره ښه علاقه یې راټینګه کړې ده یار دلته څنګه میډه والا چې هغه به نور هم شاړه گئے دا بلډینګ یو ولې څنګه جوړ کړی واه دا د ګوګل بلډینګ دی دا سره واه دا کوم بلډینګ جوړ دی وړه دا داسې لکه مزیدار بلډینګ دی واه انټرنیټ پکې وای فای پکې به کار نه کوي په پکې دا کړو دا دغه نه دا کوم طریقې سره دا ندی کې ډېر مسله راتله بټ کمني انټرنیټ کمني بلډینګ دی کې انټرنیټ وای فای کار نه کوي د کسان باندې باندې دا شو څه شو وینه نه سمو دا څه کوي ګوګل ویزیټر پارک دا علاقه چپ شه علاقه ډېره ښکلې علاقه ده باس پکې مه کوه مزیدار ځای دی بلډینګ یې داسې جوړ کړی دی چې وایي لیفټ ته ستاسو ځای راورسېدو دا د ګوګل ته خلک راغلي دي سیل له دا ټول بلډینګونه داسې دا ځای جوړ کړی دی ناستې لپاره ډاکټر صاحب د بلډینګ کې دننه د امپلایز چې کوم دي د دی که نه نو هغوی ځان سره واړه راوستی شو ټوله ورځ د وړو دپاره پکې پلی ګراونډ او هغه سان سره دا کوم هر څه دي هغه سان سره دا what is parking the road وقاره نظرګل استاد دا وایي انتظار وکړئ هلته یې هغه لاس لګولی دی چې سټاف دا چې کله د هغه دی وایي صحیح ساین درکړي که نه وایي ته تلی شي دا اوس مونږ روان یو ګوګل ته ټوله دنیا یې په سر راغستې ده دا د ګوګل علاقه ده د ګوګل ډېره ښکلې علاقه ده بلډینګونه او دا دا ټوله علاقه د ګوګل ده دا د ګوګل بلډینګ دی اوه هو ماشاءالله دا پکې ماشومانو دپاره ګراوند غونې کې دی دا ورسره دریاب دی نه دریاب نه سوري غر دا ورسره غر دی هسې ښکلې غونډۍ ده وچ واښه دي پکې Hi, how are you? زار صاحب دی څه وایي ته مزیدار بلډینګ یې جوړ کړی دی خلک پکې هم ناست دي چیک اینډ بیلنس ښکلې ښکلې ونې ښکلې وریځې ښکلی غر نو دا د ګوګل ایریا ده چې موږ ورته راغلو او دا یې بلډینګ دی دلته په زرګونو خلک کار کوي د
د هغې سره ماشومان هم وي ماشومان یې بیا ټول ورځ دلته په ګوګل کې ځان له لوبې کوي او مور او پلار یې کارونه کوي نو دا وخت زه په سان فرانسیسکو کې په ګوګل سټور کې ولاړ ګوګل سټور کې موبایلونه او بس چې څه شیزونه دي ګړۍ او ایرپاډ او ټابلیټس او کیپونه او بنینونه او نو ولسنامه ده حیات خان ورلډ دی زه کرن خان او دا ګوګل د ګوګل ښار د ګوګل بلډینګ د ګوګل سټور د ګوګل پروډکټس نو دغه ټول درته ښایم بهترین ځایونه یې جوړ کړي دي ډېر ښکلي ډېر زیات مزیدار دا د ګوګل لوګو او راځئ 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 هلکانو ګوګل ته په خیر راغلی په خیر تا به دغه ته بوځو فیسبوک ته ګوګل اتل صاحب په ګوګل کې ګوګل سټور کې ولاړ او د دوی هر شی شته لکه پروډکټ چې نړۍ او کیمرې او تلای ګوګل پکسل چې کوم دی ډېر ښکلی موبایل دی ته راځه که نه اتل صاحب دا موبایل وګورو او د دې کیمره نه ده تباهي ده تباهي دا خو ډېر ښکلی موبایل دی نو را سره اوسئ دغه ګوګل سټور راته ښایم واه ګوګل ته دننه راننوتو او دغه دی که نه پکسل ګوګل پکسل که ده که نه خپل ګړی پکسل ګړی دا ټلیفون د دوی ښایي دا د ګوګل خپل سټور دی هغه ګورو که نه ګوګل سټور ته راغلو دومره ښکلی مزیدار سټور یې جوړ کړی دی د ګوګل خپل موبایل هم دی د ګوګل پکسل په نوم باندې آی تھنک تاسو ګوګل پلی سټور یاده وختي نه دا ګوګل پلی سټور د دوی سره خو دا د دوی خپلې ګړۍ دی ما په خیال که نه دا خو فټ بیټ ته لکه د خپلې ګړی هم دی بیا خو یو کم دی د کیمره دا د څه شي کیمره ده ټلای کیمره ټلای چې وایي نو څنګه ټلای ووایي بس ګیټ کې کور کې ښه دا یې کیمره ده وړه کیمره ده کور دپاره ده که نه ټلای خلک وایي دا یې نورې کیمرې دي دا یې ګړۍ دي دا د ګوګل خپل څیزونه دي خپل شیان دي دومره مزیدار ښکلی سیټ اپ یې جوړ کړی دی واړه واړه بکسونه بیخي د لیدو سره تعلق ساتي ګوګل کې اوبو سکلو بوتل هم دی کپونه هم دي دا یې داسې دي زار صاحب هسې اسپو دپاره ښه او دا بالونه دي باسکټبال باسکټبال دوی خو هم هر څه جوړ کړي دي د خیال دا ګوګل پروډکټ دا د ګوګل کیپ او دا یې سایکل دا سایکل دی دلته د امپلویز لپاره فزیکلي که نه مثلا یو ځای بل نه دا وړوکی سایکل خو د ماشومانو نه دی نه اصل دغه ډیمو لپاره راغلی زما خیال دی خرڅوي دا بنین دلته بنین ښه بنین خرڅوي ما یې که دا سایکل خرڅوي دا یې پکې کیپونه واه
دا یې بنینونه دي سپین او تورو مختلف بال پینونه دا د ګوګل پروډکټس دي واه او کولونه دا ګوګل دا موبایل به وګورو پکسل لګانے طرف ایک ټابلیټ اوه دیم بس هغه اپل د کتري مو بس راشي ولا شی نه جوړ کړی دی ټابلیټ یې جوړې کړي دي ها فټ بټن دای کوم نه نو دا بیا دیو د موبایل سره کنیکټ کیږي نه نو سره کنیکټ کیږي اخو ها دا پرې ده پکسل پرو نو دا د دیو دغه څنګه دي ارزانه دي موبایلونه که ګرانې دي نه خو ګران دي دا دا د غړو بینډونه دي واه غړې ګرانې دي پیسې یو شان دي خدا به ملته کې دغه کنه انډراید دی خو هغه پاکستان کې چې بیا نه کولاویږي هغه شی به نه نه دینه الله کا اوسه ها چې د میاشتې دا د دیو موبایل دی او دا یې غړی دی دا یې ایرپاډ واه دا یې ټابلیټ ګوګل دنیا باندې قبضه وکړه اورې لاړې ووته ګوګل لاړې ووته د حیات خان ول درنو لیدونکو د ولسنامې درنو لیدونکو دا وخت په ګوګل سٹور کې د ګوګل بلډینګ مې درته وښودو او په ګوګل سٹور کې د ګوګل پکسل په نوم باندې د دې خپل فون چې دی د دې بهترینه کیمره ده او هر یو پروډکټ دیو شروع کړی نو آیفون هم په دنیا کې مشهور دی اپل او ګوګل هم په دې کې دا غړې دي څنګه چې د اپل غړې دي داسې دي دیو هم دي بیا د دې سره دیو مختلفې پټې هم ورکوي دا ور سره بیا دیو بوتلې ایرپاډ دا یو پروډکټ پکې دی دا یو فون دیو جوړ کړی دی د ګوګل پکسل 9 پرو فولډ په نوم باندې او زما په خیال کې بهترین موبایل داسې وګو د خو دې وبښوي داسې پارې کې دی که نه هغه داسې دی چې قاماتي هم مزیدار او بس داسې مونږ خلک په ټلیفون کې راوځي نو د ګوګل پکسل 9 پرو فولډ په نوم باندې بداله دا به په 3 سپتمبر باندې لانچ کېږي دا اوس مونږ په اګست کې اګست 22 دویشتمه نیټه ده نو دا د دیو فولډ والا دی بهترین موبایل او قیمت یې دی د دې $1800 که نه او بیا لیک دا چې دی دا یې پکسل 9 پرو ایکسل دا هم لانچ کېږي دا یې پرو دی دغه شانتې دا نور پروډکټ چې د دوی څومره دي مخکې پکې بنینونه ټوپۍ دا درته زه ښیم په ویډیو کې ما ریکارډ کړي هم دي ایډیټ کوو به دا پکې ټابلیټس دي نو ګوګل هم لګیا دی چې د دنیا دا مارکیټ چې دی دا قبضه کړي او ښه خبره ده دا خلک په خپلو کې جوړ دي اپل او ګوګل او میټا او که نه دا ټول یو څیزونه دي بلا خلک راځي ویزټ لا دلته پکې په زرګونو خلک کار کوي بس مونږ په خپل ځای ولاړ لا ښیو خو دې خلکو ډېرې ترقۍ وکړي دا د کیمرې دي دا یې د بل ډور دغه دی چې څوک ټلۍ وکړي کیمره او تا ته به ښکاري د هغه کیمره ده دا یې د کور دپاره کیمرې دي نو مختلف څیزونه دوی جوړ کړي دي څه یې لانچ کړي دي څه لانچ کوي او زه باور یم چې دا د الکترانکس څیزونو د دغه انډرایډ او دې دنیا کې به ګوګل دا فون چې دي دا به مارکیټ قبضه کوي ځکه د دې کیمرې ډېرې زیاتې تیزې دي ښې دي دا مې تاسو ته کول غوښتل راغلي 7 بجو پورې مونږ دا ځای کتی شو بیا به مونږ ووځو په دې کې چې زموږ ولسنامې ستاسو خوښې شي راسره اوسئ نور درته هم ښایي
एक्सेल دا د لیټس دی او دا دی ورکینګ په 1100 آیفون خپل لیټس ورکینګ په 1500 دا یا فولډ والا دی کنه آیفون والا دا نوې چراغلی دا هم دا 9 دی خو دا پکې فولډ دی دا پکې ایکسل دی دا په $1100 دی څه شوی د اپل مقابله کې او زده سیټینګ د څه ده یاره زمون کیمرا بم منه سبا ده نه اوري رخصار استاد زمون د کیمرا بم منه زومی ده په ګوګل کې مې دا د یوټیوب ډایری خوښه شوه بیا پکې دغه بالپن مې پکې خوښ شو د ګوګل ده او دا مې د ګوګل ډایری زه نو دا مې راواخیستل هارون جان زورور دی زه ورته وایم زما سره ماتې پیسې دي او دی وایي چې نه زه یې ورکوم نو دغه قلم او کتابچه دا به زمونږ چېرته په کار راشي او د ګوګل سټور نه وځو خو دا خلک به کامیاب شي دا به کامیاب شي دا چې په کومه چټکۍ روان دي نو دا خلک کامیابېدی شي د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دا وخت په ګوګل سټور کې یم او 7 بجې وشوې دیوم سټور بندی مونږ ته یو 2 کتابچې او یو 2 بالپنونه راواخیستل چې مونږ به پکې ځان هسې لیکنې میکنې وو نو خدای دې وکړي چې دغه د ګوګل سټور او د ګوګل د پروډکټس تاسو لیدلې هم وي او دا ولسنامه ځان سره یاد وساتئ داسې وخت راتلونکی دی دا ګوګل والا ډېر تیز دی دیو به آیفون سره خامخا ډغره وهي دا په کم لیول چې دیو دا کیمرې جوړې کړي دي او دا ګوګل پکسل پرو 9 فولډ او دا موبایلونه که مارکیټ ته راغلل او مارکیټ یې وموندو نو دا به یو ډېر لوی بدلون نو ما درته د ولسنامې د لارې دا وښودل او دا پکې کافي شاپ او ریسټورنټ ټایپ او که نه دلته ډېر زیات خلک ویزټ له سیل له راځي نو د هغو د ریفریش کېدو دې خلکو انتظام کړی دی نو کور یې ودان زما دغه وس او چې تاسو ته مې ګوګل وښودو او هغه سټور او هغه بلډینګ نو راسره اوسئ خدای دې وکړي چې بل یو ښځی ما له مخې له راشي او زه یې درته وښیم نو کور مو ودان د ولسنامې لیدونکو د حیات خان ورلډ لیدونکو هر چېرته چې خوشحاله اوسئ ښاد اوسئ او مننه م کوم کور ودان دا ټوله علاقه د ګوګل ده بهترین واه مونږ به هم په سوري کې ښکارو دا د ګوګل آفس مخې ته سړک او هر شل قدمه کې سیکورټي مزیدار بینچونه یې جوړ کړي دي پکې نه کېده ځکه د بلډینګ هغه ډیزاین چې دی نو هغې به وای فای بالکل به خوړه لکه 2 فوټه که به ولاړې وای فای مشین سره او پرې لکه کنیکټ کېدې به نه بیا پته یې کیسې وکړئ دا څه کوي نو د حیات خان ورلډ درنو او پتمنو او قدرمنو لیدونکو د ګوګل نړۍ مو ولیده ما چې څنګه وویلې که نه چې یو وخت کې به دا مارکیټ دا کسان قبضه کوي نو دا خو دا دی د اګست 2023 کال کې زه دا خبره ځکه کومه
چې زمونږ په طرفونو باندې لا د ګوګل پکسل موبایل او دا نه دي عام او نه داسې خلک پیژني او نه پې څوک دونه باور لري خو دوی چې کوم پراډکټ جوړ کړی دی مونږ خو ولیدو که نه تاسو ته مو مخو نو د کمال پراډکټ دی د هغې به خبره کوو دا دې کې بلډینګ کې ټولې کومې اوبه استعمالېږي نو به زه یې بهر پرېږدي نه هغه یې صفا کړي بیا دا بهر ټول بوټي چې دا په هغې باندې اوبه کوي نو لیکلي چې څکلی شي بیا خو بس خلک اړه نه واړوي څکئ یې ما خو دا ټول ځای بوټو ته یې ورکړئ دا پکې یو ډېره ښه خبره وشوه دا ساین لګېدلی دا تصویر به تیم زه وباسم خو دا دا دی دا اوس الټه ښکاري په کیمره کې نو په ګوګل د آفس کې چې دننه څومره اوبه استعمالېږي هغه واپس دې بوټو ته دوی ورکوي په یوه طریقه او وایي تاسو هم څکلی هم شئ خو یې که زړه نه مني انکیس انسان خو کرکجن هم دی که نه نو دې بوټو له یې ورکوي نو دا ښه خبرې مونږ دلته زده کړې او ګورو تاسو ته یې ښایو نو راسره اوسه دا ټول د ګوګل سړکونه او د سایکل دپاره یې سړک جوړ کړی دی رجسټریشن او دا دننه دغه آفس کې چې څوک کار کوي دننه ورته ځي او دا ښکاري داسې چې د لرګي جوړ دی خو حالن کې دا داسې دغه ونه کې دی داسې هغه څه ورته وایي ریګزین ټیپ یو شی یې کړی دی په نظر داسې لګي لکه د لرګي نو ګوګل والا هم ګپ لګوي یاره او دا زیاتره انډینز په ګوګل کې کار کوي نو هغه پورې ساین یې مونږ تاسو ته وښودو دا یې لارې ګودرې دي دا خلک پرې کار کوي دغه بلو دا یې وردي ده نو باور یم چې تاسو ګوګل او ګوګل سټور خوښ شوی ولسنامه هم خوښه شوي اوس ځو میټا ته نو د میټا پر لور بیا که د یوټیوب وختي و یوټیوب ته به لاړ شو یا ته وګوره که نه یاره داسې ښکلې واښه دي دا که وصل ته وایي چې خلکو به وایي چې یو 50 قودې ته کوو وچ به یې کو په ژمي کې به یې څاروي وخوري دا وړوکی ګوګل مطلب وړوکی بورډ دی یاره څه دنیا دی خلکو رانیولې ده اورې دی وایي چې ګوګل کې دننه د ویزټرز دپاره دا شیزونه دي دا د دې ګوګل هغه سایکلې دي او دا ګوګل والا دیو ته یوه ښه خبره لیکلې ده واه نو بس دا قوم به څنګه ترقي نه کوي دا جنۍ به ولې وي د اسمان په ځای قدم نږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي نو شاکر صاحب دا ګوګل به څنګه د اسمان لکه د لمنو ته ځان نه رسوي یو طرف ته خو کارونه او دنیا یې په سر راغستې ده او بل خوا د وړو وړو خبرو دپاره دا خلک یو سوچ لري یو فکر لري نو دا ګوګل تاسو ته مې کوشش وکړو چې پوره یې درته وښیم تاسو به لیدلی هم وي نو کور ودان را سره اوسئ بیا هم د بلې ولسنامې پیل به کوو اوس په امریکا کې ډېر خلک دا واپس هغه لوی کورونه او فارم لیوینګ او هغې ته ډېر خلک مخکې شوي دا د ګوګل
هزار صاحب خبره د ګوګل خیمه ده خیمه ګوګل خپل بلډینګ داسې جوړ کړی لکه ټینټ لکه دوی وایي چې مونږ کډواله یو که نه هېڅ پته نه لګي کېدای چې دا خیمه غونډه کړي نو واه دی صحیح ون تیار شي د ګوګل مخې ته داسې یو عجیبه نشان دی او دا د ګوګل د خپرونې نه پس دا شاته دا بلډینګ دی د دې نه وضو د خیره سره اوس کوشش کوو چې لاړ شو میټا ته یا یوټیوب ته نو هلته به ورته د بهر ښایو ځکه چې ټایم خو ختم دی مونږ چې څه وخت کې پاسونو دغه وخت کې خلک وده کېږي مسلې خو شته که نه نو د بلې ولسنامې سره حیات خان په ورلډ کې زه تاسو ته نور ځایونه ښیم او چې څه وینم نو هغه معلومات او هغه خبره سره شریکوم خو ګوګله لاړو درنه یار الله په امان او سلام مې ومنه نو بل ځای ته ځو بل ځای در سره شریک السلام علیکم د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو اوس راغلمه مایکروسافټ دا به ورته دې تصویر بیا سیده هم وښیم او دا شاته بلډینګ چې دی د دې د مشر نه څه نوم دی رخساره بل ګیټس نوم رانه د ذهن نه وته نو دا د مایکروسافټ بلډینګ دی او دا بلډینګ نه دی به داسې یو ملګری غوندې کوي دا په خبرو وایي کنټرول کېږي چې ورته وایي چې ګرمي د موسم ښه کا لایټ راته ولګوه نو به دې ته خبرې کوي او دا بلډینګ هغه شانتې ماحول ورکوي نو د حیات خان ورلډ چې څومره هم درانه لیدونکي دي ګوګل خو مې ورته وښودو اوس درته دا مایکروسافټ او د دې د ودانۍ او د خوا او شا درته ښیم باوري یم چې دغه ځایونه به مو خوښ شي د خیره سره دا د بیل ګیټس کور دی لکه مطلب کوم ځای کې کار کوي که نه نو وایي چې د دنیا تکړه سړی دی دا ګوګل او دغه ټولې کیسې پیسې خو بس د مایکروسافټ کمپنۍ د وجې نه روانې مطلب د دې پکې غټ رول دی نو را سره اوسئ ښایم درته دغه په ولسنامه کې ښه دا مایکروسافټ د بیل ګیټس بلډینګ وړوکی غونه کې بلډینګ د پوره دنیا کې کنټرول کړی دی ظالمانو او دا یې خواته ودانۍ دي د مایکروسافټ دننه به ورځو اوس ملګري لاړل او زه تاسو له دغه خواري کوم
او د ولسنامې لیدونکو دا د مایکروسافټ دفتر خواوشا ده دا علاقه مطلب دا د بیل ګیټس او د دې بلډینګ په هکله باندې هم دغه خبرې مشهورې دي چې دا په خبرو چلېږي ګوګل هم ولیده مایکروسافټ درته هم مونږ داسې د بهر نه ښایو سیکل پکې ولاړ دی موږ پکې چکر هم ولګو او که ډېره تیاره نه شوه مونږ ځو میټا ته فیسبوک ته او که یوټیوب هم ولیدو نو دا ټول په دې سان فرانسیسکو کې شته تاسو هم که چېرته دې علاقې ته راشئ نو دا ځایونه خامخا وګورئ دا ګولډن ګیټ ګولډن برج او بې برج او دا ټول څیزونه خو ښکلی ښار دی مزیدار ښار دی ښکلی موسم دی نو خدای دې وکړي چې دغه دفترونه تاسو د نږدې نه لیدلي د نورې ولسنامو دپاره راسره اوسئ د خپل سفر او د خپل چکر دغه احوال در سره شریکوم کور ودان مننه د ولسنامې درنو لیدونکو دا د فیسبوک ساحه ده دلته نه فیسبوک کنټرولېږي رخسار بلو شاته چولی دی ویډیو مې ایډیټ کړ او که نه بس اتل صاحبو شاته د نه فیسبوک دی او مخې ته ته را روانې ښه نو دا د فیسبوک دفتر دی اوس چونکې تیاره هم شوه خو بس دا ما چې تاسو ته یې وښیو په ولسنامه کې نو مایکروسافټ او فیسبوک دا داسې 20 منټه د یو بل نه لرې دي او دلته د امازون دفتر هم دی یوټیوب هم دی دا دنیا چې ده نو دا داسې ده سن فرانسیسکو کې دا داسې کریټیو ځایونه دي چې تاسو ته باید وښودلی شي دا وخت د فیسبوک د دفتر مخې ته ولاړ دی مخکې فیسبوک اوس میټر په ولسنامه کې دا ناویاته ځایونو تاسو ته ډالۍ ښه دا ناویاته نو خلک خو ډېر ځای راځي دلته کېدای شي په دې فیسبوک کې او په دې مایکروسافټ کې او په دې ګوګل کې پښتانه ومي مونږ له مخې نه دي راغلي چې مونږ یې وپېژنو چې دوی دلته دي که نه نو اتل صاحب ته راشه که نه زما دې خواله زموږ په دې ولسنامه کې لږ راځی شه ستا څه خیال دی لکه دا ساین خپل او که هغه بل هغه اف والا ستا خوښ و که نه ځکه چې زما په زړه کې خبره وه وقارتل هم وایي چې یاره هغه اف والا ساین چې و یا هغه فیسبوک کې چې لیکلی و که نه او پته ورته داسې وایي هغه ساین ښکلی و د میټا دا ډېر مزیدار نه دی دا میټا نه دی هسې بس وایي دی بس یو شی دی خو لکه اوس یې دا ساین دی مخکې هغه ساین و نو مونږ ورته راورسېدو ستاسو د مخې ده خدای دې وکړي چې زمونږ دا نن ولسنامه هم ستاسو خوښه شوي بل به هارونه یوټیوب ته به ځو او یوټیوب خواله به هم ورځو هغه در سره هم ښیم تیاره ده چونکې هغه ساحې او هغه علاقې به درته وښیم نو مایکروسافټ فیسبوک یوټیوب او امازون خو په لاره دفتر راتلو خو یو لوی بلډینګ دی نو او ګوګل مونږ لږ داسې ښه ولټو که نه خو بیا د دې ټولو پلار چې دی نو ګوګل خدای کړي دا د ګوګل بیا په دې ټوله دنیا کې موجود دی که نه دا ټول هر څه موجود دی خو هغه لږ ډېر لوی دی نو راسره اوسئ خدای دې وکړي چې ستاسو زمونږ نننۍ ولسنامه هم خوښه شوي او یوټیوب ته هم بوځم نو دا میټا دی میټا فیسبوک ساین او شاته بیا د فیسبوک دفتر د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دا یوټیوب دی یوټیوب ته راغلو په ولسنامه کې دا شاته چې دی دا د یوټیوب نړۍ ده دا دفتر دی دغه شانتې ورسره دا دی دا ټول د دې هغه خپلې قصې قطارې دي بیا د دې سړک نه پورې غاړې دغه بلډینګ چې ګورئ تاسو دا هم د یوټیوب ودانۍ ده نو دا مې تاسو ته په دغه هیله باندې وښودل چې په دنیا کې
لویه کمپنۍ چې دي هغه دغه یوټیوب سافټویر هغه بل چې و مایکروسافټ هغه فیسبوک ګوګل امازون نو دا لګیا دي خلکو ته سهولیات ورکوي او بلا خلک پکې کار هم کوي او بلا خلک په روزګار دي په کروڑونو خلک په یوټیوب کې لګیا دي کار کوي که هغه د فلم که د سندرې که د ډرامې که د آرټ دا ټوله علاقه د یوټیوب سره ده دا آفیسز دي او بیا دننه چې دې ته ورشي نو ډېره لویه دنیا ده نو دا د تاسو ته ډالۍ وي دا د یوټیوب ساین پورې طرف ته یې لوی ساین او دا بیا دننه ودانۍ ده او داسې سیټینګ یې دی لکه ایرپورټ ته چې ننوځي نو تاسو ته په ولسنامه کې یوټیوب د یوټیوب دننه ودانۍ دی ورته بیا لاره دی بیا بلډینګ او آفیس نو زمونږ سندرې او زمونږ فلمونه او ډرامې دا ټولې د دې علاقې نه تاسو ته در رسیږي دا ورته هم بیا بره لاره تللې ده څه ښایسته آفیس یې جوړ کړی دی او بیا دغه یې خپله دنیا ده نو یو طرف ته ده او یو طرف ته یې پورې هغه ساین دی هغه ما تاسو ته هم ښودو بلکې د هغه ځای نه زه دې خوا راغلم خو دغه ټولې دا مخامخ هم د یوټیوب آفیس دی دا هم د یوټیوب ودانۍ ده دا ورسره او دا هم او دا هم نو ولسنامه وه ستاسو دپاره وه تر دې دمه مې درته دغه لوی لوی ځایونه وښودل چې په هغې کې یوټیوب فیسبوک مایکروسافټ او ګوګل دا شامل نو بس د یوټیوب د دغه ځای نه به د نن ورځې قصې زه راټولې کړم انشاءالله بلې ولسنامې ته به بیا ګورو چې څه شی کوو کور ودان ښاد آباد او بریالي اوسئ نو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو د ولسنامې لیدونکو په نن ورځ کې دا د سن فرانسیسکو سره خواته نږدې د دې ښارونو نور نومونه د دې نومونه به بیا په ګوګل کې تاسو وګورئ چې یوټیوب چېرته دی ګوګل چېرته دی مایکروسافټ چېرته دی فیسبوک چېرته دی دا د یو بل نه ښه پوره لرې لري خو علاقه هم دغه د غټ ښار ورسره خواته سن فرانسیسکو دی نو دې ته راغلي وو تاسو ته هم دغه 4 غټ شرکتونه چې په لکونو کروڑونو خلک پکې آنلاین هم کار کوي او دننه پکې په دفترونو کې هم کار کوي او پوره دنیا دغه 3 څیزونو چې کوم دی دا راګیره کړې او ټوله دنیا د یو بل سره کنیکټ کړې هم نو هیله من یم چې دغه نننۍ ولسنامه بس تاسو خوښه شوي هم وي څومره پورې چې موږ ولیدل تاسو ته وښودل راسره اوسئ نور نوي ناشنا ځایونه کوم چې په مخه راتلل هغه در سره هم شریک کړم کور مو ودان ښاد آباد او بریالي اوسئ شراب منم خدایاره نشب دې زدا ستا شراب منم
खोदया रे नशपिते एसाठी पागला लेवा नाही